امام ابن تیمیه رحمه الله وی د شادوګانو نه علاوه دا قسمه قصې موږ په مرغانو کې لیدلې دي دې کې څه یعنې څه ناشنا خبره نشته او امام ابن حجر د یو عالم نه دا قصه را نقل کړې دغه کتاب لیکلی د هغه عالم کتاب الخیل اسونو باره کې لیکلی دی او فتح الباري کې امام ابن حجر دا قصه ذکر کړې ده چې یو د اس یو بچی راولګېدو او د خپلې مور نه یې شهوت پوره کړو نو کله چې دی یعنې بین پې ولګېدو چې دا خو زما مور دی نو راولګېدو د خپل عورت یې په دې خپلو غاښونو باندې پرې کړو د خپل عورت یې په دې خپلو غاښونو باندې پرې کړو چې دا ما څه کار وکړو نو چې اس او اس هوښیار نه دی څنګه چې شادو دی چې اس دا کار کولی شي نو ولې په شادوګانو کې داسې عجیبه ده یو عالم دی الشیخ عمر الاشقر د هغه یو کتاب دی العقیده فی الله د الله په باره کې عقیده هغه په هغه کتاب کې دا قصه ذکر کړې ده وی یو میږی هغه ډېر میږیان پسې راجمع شو د دروغو د لاسه یې مړ کړی هغه دروغ ویلو باقي میږیان راجمع شو د یو میږی مړ کړی و دروغو د ځکه یې دروغ یې ویلو هغه دروغ یې څنګه ویلو و یو سړي به دانې ښوده روزانه دې میږي ته چې کله به دی راغی نو ده به هغه نورو میږیانو ته اواز وکوي راشي نو چې دې سړي به دا نور ولیدو چې را روان دي یعنې کتوي ورته نو ده به دا دانې دغه ځینه اوچته کړه نو چې هغوی به رالو هغوی به ولي چې دلته خو هېڅ هم نشي دغه ته دروغ ویلي بیا یو څو پېرې ورسره دا کار وکړو چې یو څو پېرې ورسره دا کار وکړو نو هغه ټول را جمع شو دغه یو میږی مړ کړو چې ده مونږ څنګه کړو ده مونږ له تکلیف را کړو